د دې خور دویم سوال دا دی چې بعضې زنانه دا خبره کوي چې کله د زنانه په خېټه باندې ماشوم وي نو دا به د سورة الزلزله تلاوت نه کوي. د سورة الزلزله ورته هم وایي، سورة الزلزال ورته هم وایي. وایي دا زنانه به د سورة الزلزله تلاوت دا به نه کوي. ولې؟ وایي د دې د لاسه د ماشوم چې دی دا حمل اولیږي او دا ماشوم ضایع کېږي. او وایي که چېرته وایي دا زنانه وایي که چېرته په ځان باندې دم اچوي یا بل څوک د باندې دم اچوي نو دا به ورته ووایي چې زه زما په خېټه باندې به چیرې داسې نه چې سورة الزلزله ووایي او ماشوم به ضایع شي. نو آیا دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، ګوره مسلمان د شان سره دا نه دي مناسب چې د هغه دا عقیده وي چې قرآن کې بعض صورتونه یا ایتونه ضرر ورکوي انسان له، بلکې دې په عکس باندې الله په قرآن کې څه وایي؟ قل هو للذین آمنوا هدى وشفا. ای پیغمبر ووایه چې دې قرآن کې الله هدایت یې ښودی ده او شفا پکې پرته ده. څنګه دا ماشوم د دې د لاسه ضایع کېږي؟ دا خو مطلب دا شو چې قرآني بعض ایتونو کې او بعض صورتونو کې ضرر دی، والعیاذ بالله. څنګه یو مسلمان دا عقیده ساتي؟ او د فقهاو چې څومره کتابونه دي او د علماو هغو کې دا خبره نشتي، نه آثار د سلف صالحینو چې کوم را نقل شوي نه په هغې کې دا مسله شتي چې څوک سورة الزلزله ووایي، کومه زنانه سورة الزلزله ووایي یا پې وویلی شي نو د دې حمل ضایع کېږي. نه، دا هسې منګړت خبره ده او بې دلیله خبره ده. او څوک چې دا قسمه خبرې کوي نو ډېر جرأتمند دی چې دی د ځان نه خبرې کوي او بیا د قرآن په باره کې دا وایي او د قرآن د صورتونو په باره کې دا وایي چې دې کې نقصان دی او دې د لاسه ماشوم ضایع شي، والعیاذ بالله. حالا داسې کیدی شي چې یو زنانه ماشوم پیدا کېږي او دا صورت ووایي او د دې د لاسه ورته الله د ماشوم هغه پیدایش اسان کړي، هغه ماشوم په اسانۍ سره وشي. داسې لا کیدی شي چې دې صورت کې دا فایده ده چې کله دا په زنانه باندې وویلی شي او دم پې واچولی شي او د هغې ماشوم پیدا کېږي، الله به هغه ماشوم په اسانۍ سره پیدا کړي. خو دا قسمه خبرې کول چې ماشوم ضایع کېږي حمل په اولو ورځو کې چې هغې د سورة الزلزلې د لاسه ضایع شي، دا بې سنده خبره هم ده، بې اصله خبره هم ده او مناسب هم نه ده دا قسمه خبرې کول، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی په کلام کې شر او نقصان دا په هیڅ حال کې نشتی، په هیڅ حال کې نشتی، بلکې فایده او فایده پکې پرته ده. والله اعلم.